امن سراغنا بلو په اتحاد یاري د نفرت نور کهو په اتحاد یاري د نفرت نور کهو په اتحاد امن سراغنا بلو په اتحاد یو جانب عبدالرحمن پاشا ولد میراجان پاشا میرانشاه پاشا ولد میراجان پاشا وزیر پاشا ولد سید رحمان پاشا شفیق پاشا ولد طاهر پاشا مقابل جانب ملا خیرالله پاشا ولد سیدلال پاشا موسی خان پاشا ولد غلام عیسی پاشا عثمان جان پاشا ولد ملک پاشا سراج الدین پاشا ولد تور پاشا د دوی ترمنځ د ځمکې په سر لانجه وه چې دواړو طرفونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه موږ جرګې دا ښه وګڼله چې موسی خان او ملا خیرالله پاچا د کورنۍ د ځمکې څخه 8 جریبه ځمکه بخششي دې خلکو له ورکړو نه د مړي په مقابل کې ورکړل شوي نه په شرط ورکړل شوې ده دا صرف موږ دا جرګې او بعض دوستانو سره چې مشوره کړې دا موږ ورکړې ده دا اوس موږ عند الله او عند رسول فیصله هر جانب که هر جانب ترې سره غړونه وکړه 50 لکه افغانۍ به جریمه او کړه ملامت وي دا د جرګې نومونه دي زموږ بیا دوی دلته موږ ته دغه راګوري دي دواړو طرفونو ګوتې لګوري دي هیواد کې باد مینې تخم وکړو هر ځای هیواد کې باد مینې تخم وکړو هر ځای هیواد کې باد مینې تخم وکړو هر ځای موږ په آینده کې د هیڅ دعوې لانجې حق نه لرو او د الله جل جلاله د رضا په خاطر مو غفه وکړه د دې نه وروسته په دې کې هیڅ د نور مشکلاتو خواهشمند نه یو چې دا مشکلات موږ رامنځته کړو او کومه فیصله چې دغه مشرانو موږ ته کړې دا موږ ته بس قبوله ده او موږ یې په سترګو سره ساتو ګرځوو یاري د نفرت نور کهو په اتحاد یاري د نفرت نور کهو په اتحاد مسیر مو مقدس د یو امیر یو ملخکر مسیر مو مقدس د یو امیر یو ملخکر مسیر مو نن سپینغر ولسوالۍ د وچکوټ د سبزادګانو په کلي کې تاسو د دې شاهدان وئ چې الحمدلله د قومي خلکو په هڅو باندې او د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکارۍ باندې د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا دا 20 کاله کېږي چې دښمني وه او دواړو طرفونو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه د دوی په هڅو باندې نن دا پای ته ورسېده او دا دومره ټول د شپږو ولسوالیو د شینوارو او د مومندو د خوږیاڼو دا قومي مشران ټول راغلي وو نو تاسو په خپله باندې ولیده چې الحمدلله دا د خیر فیصله وشوه آینده کې مو هم د خپلو قومونو د ولسونو نه او د خپلو مسؤلینو نه مو دا غوښتنه ده دا مو ورته توصیه ده او هدایت مو دی ورته چې دغسې شخړو ته د پای ټکی کېږدي او هلې ځلې وکړي شپه ورځ په ځان باندې یو کړي نو انشاءالله په آینده کې هم چې هغه په خوږیاڼو کې وي که په شینوارو کې وي که مومندو کې وي که په نورو په ننګرهار کې اقوامو اوسېږي په هغوی کې وي نو دغسې شخړو ته به انشاءالله د قومي مشرانو په هلو ځلو باندې او د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکارۍ باندې د پای ټکی ږدو او زه به انشاءالله هر روغ جوړ ته په خپله باندې ورځم یاري د نفرت نور کهو په اتحاد یاري د نفرت نور کهو په اتحاد یوازې زموږ نه بلکې د ټول ملت غوښتنه یوازې زموږ نه بلکې د ټول ملت غوښتنه یاري د نفرت نور کهو په اتحاد د امن څراغونه بلو په اتحاد یاري د نفرت نور کهو په اتحاد